چې کله ته هسپتال ته ولاړ سې هلته به تا ته د خپل روغ صحت قدر در معلوم شي. دوستانو دغه شاپور زادران به تاسو پیژنئ چې دا د افغانستان غټ کرکټ ټیم لوبغاړی و چې څه وخت مخکې د افغانستان لپاره ډېرې ښې لوبې کولې د افغانستان کرکټ لپاره. نو دغه په کینسر مریضي کې مبتلا دی. الله پاک دې ده ته روغ صحت ورکړي. دغه تاسو د ده حالات لیدلی سئ. پر هر انسان باندې زوال راځي، پر هر انسان باندې پریشانیان راځي، پر هر انسان باندې دا رقم تکلیفونه راځي، خو الله پاک برته و هغه انسان ته د برداشت مادام ورکړي. نو ټول ملګري و شاپور زادران ته دعاګانې وکړي چې الله پاک روغ صحت ورکړي. د ده حالات نن سبا ډېر د کمزورۍ پر خوا روان دي. الله پاک دې ده ته روغ صحت ورکړي او له خپل روغ صحت لپاره هم دعاګانې له خدایه وغواړئ او د خپل روغ صحت دپاره دعاوې وکړئ چې الله پاک موږ او تاسو ټول ته روغ صحتونه را په نصیب کړي او الله پاک دې موږ ټول پښتانه مسلمانان د هر رقم مشکلاتو، د هر رقم ناروغیو د آفتو څخه وژغوري.